أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. سورة نساء 11 نمبر آیات دے 4 سپارہ دا. آیات متعلق پرون ضروری او سو مسائل او خبرې ذکر شوی وي. آیات دے پبارہ د میراث کې یوصیکم الله پوخ حکم در کې تاسو ته الله تعالی فی اولادکم پبارہ د اولاد ستاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینا پشان د حصے د 2 زنانو دي. ابتدای په اولاد سره وکړه فی اولادکم الله حکم درکې تاسو ته په باره د اولاد ستاسو کې. نو اول اولاد ذکر ک ځکه چې د سړي تعلق د نورو خلکو نه د اولاد سره ډېر نږدې د پلار تعلق او شفقت او محبت دا د اولاد سره ډېر نږدې نو د دې وجې نه اول شروع په اولاد کې وکړه. نو وی فرمایل چې فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې تاسو ته حکم درکړي. نو اوس اولاد مسائل ذکر کیږي چې دا اولاد یوازې الکان بی که جینکی بی دوی سره به پلار مور وی که نه بی او کله چې بیا ورونه ور سره راشي خویندې راشي نو څه مسایل بی نو دا ټول به د آیات کې ذکر شي انشاءالله. اول فرمای للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینا د پاره د نر سړی مثل حظ الانثیین پشان د حصے د 2 زنانو 2 جنکو دي. یو مسله خدا چې الله تعالی دلتا سړی مخکې کو په زنانو باندې زنانه مخکې کړې په سړی باندې. للذکر د پاره د سړی ذکر مقدم شو مثل حظ الانثیین په شان د 2 حصو د زنانو. تشبیه د حصے د زنانه ورکړه د سړی تشبیه ورکړه د زنانو سره په کار خدا و چې داسې فرمایلی وی چې للانثیین مثل حظ الذکر د پاره د 2 جنکو په شان د حصے د یو سړی یا داسې ذکر کړی وی چې للانثى مثل نصف حظ الذکر د پاره د یو زنانا په شان د نیمه حصے د سړی. نو داسې اونوي او داسې وی چې للذکر مثل حظ الانثیین وجه صدا علماء کرام فرمایي چې دې کې یو وجه خدا ده چې د سړی د شرافت خیال اوساتلی شو چې سړی غوره دی د زنانه نه نو اول سړی ذکر که بیا وروسته زنانه ذکر که. دویمه مسله پکې دا وه چې د زنانه د حقوقونه
په جاهلیت کې خلکو انکار کو، نو ځکه هغه په داسې انداز ذکر کړه چې د سړي د حصې تشبیه د زنانو د حصې سره ورکړه، یعنی دو زنانو ته چې کومه حصه رسی نو دا به یو سړي ته رسی. نو دې کې اخودل چې زنانه تم حق ورکول ادا کول دا لازم او ضروری دی. نو جاهلیت والا انکار کو، نو دلته پاغوی باندې رد شو. دویم سوال د سړي ذهن ته دا راځي چې اوس زنانه کمزور ذات دی، کمزور مخلوق، مزدوری نشي کوي، ګټه نشي کوي، پیسې نشي ګټلی، او سړی مضبوط دی په نسبت د زنانو، مزدوریم کوي شي، پیسې هم ګټلی شي. لکه دا سوال ما بره زنانو ته تفسیر کو، نو هغې یو زنانه هم که چې مونږ خو مزدوري نشو کوی نو مونږ ته ولې دومره کمه حصه ملاویږي، او سړو ته ډبل حصه ده او موږ زنانو ته کمه ده. نو خامخا د خلکو ذهن ته راځي چې یو سړي ته د دو زنانو په شان حصه به رسی، دو جنکو ته چې څومره حصه رسی نو دا به یو سړي ته رسی. نو اوس زنانه ته ولې کمه حصه ده د سړي نه؟ مفسرین فرمایي چې په دې کې وجه دا ده چې سړي باندې حقوق زیات دي د زنانه نه. سړی د ښځې نفقه په سړي باندې ده، او دارنګ د بچو نفقه دا په سړي باندې ده، خویندو ته د هغې حقوق دا په سړي باندې دي، په ښځه خو نشته. نو چون کې حقوق په سړي ډیر دي نو د دې وجې نه هغه ته ډبل حصې میلاو شي، او زنانه باندې حقوق کم دي، په هغې خرچه نشته، نو هغې ته یوه حصه میلاو شو او سړي ته دوه حصې. یو سړی مړ شو، پلار وفات شو، او د دې پلار نه یوه لور پاتې شوه او یو زوی پاتې شو. نو چې کله یوه لور او یو زوی پاتې شو او نور ورثی نشته دی، نو اوس د یوې لور ته دا مال به 3 حصې شي، په 3 حصو کې به 2 حصې زوی والی او یوه حصه به دا لور والی. او که پلار وفات شو او مال ته پاتې شو او بیا 2 لوریانې او یو زوی ته پاتې شو مثلا، نو دا مال به بالکل په منځ نیم شي، نیم به زوی والی او دا کم نیم مال چې دی نو دا به دا 2 لوریانې ځان ته تقسیم کی. نو دې ته وایي چې للذکر مثل حظ الانثیین، د سړي د پاره په شان د حصې د 2 زنانو او 2 جنکو. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء، کچریوی زنانه فوق 2 زیات د 2 نه، نو فلهن د زنانو د پاره ثلثا ما ترک 3 حصہ، ثلثا ما ترک 2 حصے د 3 نه دي، 2 ثلث دي. څه مطلب؟ یو پلار وفات شو او دا غینا 2 لوریانې دي یا 2 نه زیاتې پاتې شوې، الکانی نشتا، صرف جنکۍ، نو فوق 2 دي، د 2 نه زیاتې پاتې شوې. نو چې 2 نه زیاتې جنکۍ ته پاتې دي، اوس به دا مال 3 حصې کې، په 3 حصو کې به 2 حصې د لوریانو ته ورکړي او دا یو حصه به په نورو عصبو باندې تقسیم شي. مثلا 3 لکه روپۍ ته پاتې شوې او الکان زامن ته نه دي پاتې، صرف 3 یا 4 لوریانې یا 2 لوریانې ته پاتې دي، نو اوس به دا مال 3 حصې کې، نو چې 3 حصې کې نو 1 لک روپۍ بشي، نو د 3 حصو کې به 2 حصې چې 2 لکه شوې دا دی جنکو ته ورکوي، او دا یو حصه چې 1 لک پاتې شو دا به په نورو ورثو باندې تقسیم شي. نو فرمائی فلہن فین کننا نساءن کچروی دا زنانا فوق 2 زیات د 2 فوق د پاسی، او دا دې د پاره او فرمایل چې یو سړی ذهن کې دا رانشي چې زنانه د 2 نه زیاتې نو هغې به ډېره حصه لي. نه، خدای دې کي چې لوریانې پاتې اته
نو د اتو لوریانو تبم دقه 2 سلسه رسی یعنی 3 لاکه پاتې دغه 2 لاکه روپۍ به دغې لوریانو ته رسی زیاتې نه رسی خو اله چې کله ورسره الکان نه چې الکان یا مسله مخکې ذکر شو وإن كانت واحدة فلها النصف او کچرتا پلار وفات شو یو لور ته پاتې شوا بچی نو نور بس یو لور وا نو فلها دی یوی لور د پارا النصف نیمه حصہ دا 3 لاکه د پاتې وي یو نیم لاک د دې جنې شوي او یو نیم لاک روپۍ به نور عصبو باندې تقسیم شي ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه او د مور پلار د پارا مور پلار بچه وفات شو زوی مړ شو مخکې خو پلار مړو اوس زوی مړ شو نو چې زوی مړ شو نو د زوی په مال کې پلار او مور ته څونه رسی نو فرمایي ولأبويه د مور پلار د دې مړي د پارا لكل واحد د ار واحد د پارا منهما د دینا د دې دواړو نه السدس شپږمه ده مما د هغه مال نه ترکا چې پریښې وي دې مړي ان کان له ولد کچری وي د پاره بچي زوی وفات شو او د دې زوی بچی شتا مال ته پاتې شو نو اوس به دغه مال شپږمه حصہ به مور پلار ته ورکې او باقی چې پاتې شي نو په هغه طریقه به تقسیم کې کم چې مخکې ذکر شي شپږمه حصہ څنګه 3 لاکه روپۍ ته مثلا پاتې شوي نو د 3 لاکو شپږمه حصہ چې دا 50,000 دی نو 50,000 با مور والی 50,000 با پلار والی او دا باقی با په اولاد باندې تقسیم شي اوس مخکې ذکر کړ چې سړی ته د زنانه په ډبل رسی او دلته مور ته د پلار پشان یو حصہ ورکړه 50,000 مثلا پلار تم رسیدې نو 50 مور تم رسیدې علما فرمایي چې پدې کې راز دا دی چې څومره مشقت پلار تیرې نو داغې نه زیات مور ور سره تیرې ځکه بچی سره مشقت مور د پلار نه زیات تیرې مور 9 میاشتې په خېټه وګرځي بیا هغې نه وروسته چې کله پیدا شي نو هغه تکالیف او مشقتونه تر غټېدلو پورې او ځوانېدو پورې او لویدلو پورې دا ټول مشقت مور تیری نو د دې وجې نه مور ته د پلار پشان او مغه د پلار عمره حصہ ورکړله مور پلار ته به شپږمه کله رسی کله ان کان له ولد کده د بچی د پاره اولاد وي نو چې د بچی اولاد یو بچی مړ شو نو مور پلار ته به شپږمه رسی او که اولاد نه فإن لم يكن له ولد که اولاد نه دی بچی د پارا وورثه ابواه او وارثان د دې مور پلاری فلأمه الثلث نو مور د پارا بیا درېمه ده څه مطلب زوی مړ شو او د زوی اولاد نشتا بچی نشتا نو چې کله بچی نشته ده نو اوس په دې مور پلار ته څه رسی نو مور ته به په دې کې درېمه ورسی 3 لاکه ته پاتې نو 1 لاک به د مور شي او باقی 2 لاکه پاتې شوی نو پلار عصبه شو هغه غته ورسېده اوس که په دې کې ښځې نو ښځې ته څه رسي هغه وروسته آیات کې راځي انشاءالله تقسیم بیا وروسته آیات کې کوي دلته صرف د مور پلار او د بچو هغه تقسیم شروع دی فإن کان له اخوة کچری وی د پارا اخوة ورور فلأمه السدس نو مور د پارا بیا شپږمه ده یو الک مړ شو بچی نشته ده مور پلار ژوندي دي لیکن رونه مشتا نو چې کله رونه شته ده نو اوس د الک د الک مور ته شپږمه حصہ رسی ځکه د مور محرومه کړه د بچی د ورونو د وجه محرومه شوه نو چې کله محرومه شوه نو اوسه پورې خو درېمه رسېده خو که ورونه خویندې د الک وي نو بیا مور ته پکې شپږمه حصہ رسی هغې د درېمې نه شپږمې ته ورسوله فإن کان له اخوة فلأمه السدس مور د پاره بیا شپږمه ده خو دا حصې به تقسیمې کله
من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت مرستا د جاری کولو د وصیتنا، یوصی بها چې وصیت کړی د پاغې سره، او دین او رستا د ادا کولو د قرضنا. الک یا سړی وفات شو، ښځه یا نری، نو کله چې دی مړ شي نو د وصیت کړی دی چې زما د دې مال نه به 50,000 روپۍ مثلا جومات جوړیږي دی کې به ورکوي وصیت. دې الک نه 3 लाख روپۍ پاتې شوې، نو په 3 लाख کې به اول نمبر کې 50,000 روپۍ جومات ته یوسئ، دا به ادا کوي، وصیت دی. اوس چې دی او قتل نو باقی قرض مرض پې نو، نو دا وصیت دا نور با په میراث کې تقسیم شي، دا 2.5 लाख روپۍ وې دا به میراث کې تقسیم شي. ها کس وفات شو په د باندې قرض دی، مثلا یو کس وفات شو قرض دی په، نو ته به د ده نه اول قرض ادا کې، د دې قرض د ادا کولو نه وروسته به بیا میراث تقسیمې. دا نه چې قرض په پرېږدې چې زمړه خپل کار به کوي خپله بیا ادا کوو که نه. اوس تیله 3 لکه پاتې دا مونږ د قرض کې ورکو نو مونږ ته به څه پاتې، او اکثر خلک کوي داسې، نو قرض نه ادا کوي. یاد ساتئ چې کم کس وفات شي او قرض په، نو الله خو کله خپل حقوق ورته معاف کی، لیکن د بنده حق دته نه معاف کیږي. محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل د شهادت ډیر فضائل ذکر کړل، او وی فرمایل چې شهید وینه لازمه کې ته رسیدلی نه چې الله ورته هر څه معاف کړي. نو یو صحابي راغی عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه ورته معاف کیږي؟ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل هر څه معاف کیږي. روان شو واپس، چې روان شو نو واپس راوغوښتو دی خوا راشه، هر څه معاف کیږي خو سیوا د قرض نه، قرض نه معاف کیږي. شهید تم قرض نه معاف کیږي. وای اوس جبرئیل علیہ السلام راغی راته وی اوس چې شهید ته هر څه معاف کیږي، وینه لازمه کې ته نه رسیدلی د وینه قطره، شهید ته هر څه معافي لیکن قرض نه معاف کیږي. نو قرض د بنده حق دی، دا نه معاف کیږي. الچ کا سړی ورته معاف کینو بیا معاف کیږي، خو سړی نه معاف کړي نو نه معاف کیږي. د دې وجه نه قرض به اول نمبر کې ادا کوي. او کله چې صحابه کرامو کې به څوک وفات شو نو پیغمبر علیه السلام به اول تپوس کو چې په ده خو د چا قرض نشته، نو که قرض به پې نو نو بیا به پې جنازه وکړه، که قرض به پې نو بیا به ورثو ته وی چې څوک ادا کوي، نو چې چا به وی موږ ادا کوو نو هغې نه وروسته به پې جنازه وکړه. که داسې به نه و میراث کې څه پریښي دي نو عرض به وکړو چې او پریښي دي، نو چې قرض به پکې ادا کېدو نو جنازه به پې وکړه، نه به ادا کېدو نو بل صحابي ته به وی چې مخکې شه جنازې ته. او بیا چې کله خیبر فتح شو نو مالونه ډیر شو، مسلمانانو ته مالونه ډیر ورسېدل، نو بیا به پیغمبر علیه السلام احسانا د خپل طرف نه داغه قرض ادا کو، قرض به ادا کو نو جنازه به ورته وکړه. نو قرض نه معاف کیږي. نو د دې وجه نه رب فرمایي من بعد وصیت، رستا د ادا کولو د وصیت نه، یوصی بها چې وصیت کړی د پاغې سره، او دینن او رستا د ادا کولو د قرض نه. یاد ساتئ قرض دا زیات سخت دی د وصیت نه، خو وصیت مقدم کړی ځکه دی، مخکې کړی د قرض نه ځکه دی چې قرض اکثر خلک ادا کی، ځکه زړه دردیږي. اکثر تاسو به ګورئ یدیره کې خلک آوازو کی که په د چا قرضي بیا موږ سره میلاو شئ چې موږ یې قرض ادا کو. لیکن وصیت کې د سړي زړه نه کیږي یار د اوس 50,000 روپۍ وصیت کړی دا به څنګه ادا کوو. نو الله وصیت مخکې که چې وصیت به ادا کوئ چې د وصیت کړی، او قرض به هم ادا کوئ. اوس فرمایي آباؤکم و ابناؤکم، پلاران ستاسو، ابناؤکم بچی ستاسو، لا تدرونا پته نشته تاسو ته ایهم کم یو د دوینا اقربو ډیر نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په فایده رسولو کې. نو تاسو ته پته نشته چې په دې کې تاسو ته فایدهمن څوک دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې مراد د دې نه
د دې تعلق وي د آخرت سره دی چې تاسو ته فایدمن پدې کې څوک دی یعنی د نفع نه مراد شفاعت دی شفاعت د والدینو د اولاد د پاره یا د اولاد شفاعت د والدینو د پاره نو تاسو ته پته نشته چې فایدمن څوک دی نو ځکه تاسو ادا د دې شیزونو کوئ ابن سیرین رحمه الله او امام مجاهد رحمه الله نه نقل دی چې د دې تعلق د دنیا سره دی او دلته اباؤکم و ابناؤکم نه مراد دا دی چې ډیر شفقت والا اولاد سره مور پلار او ډیر محبت او تابعداري کوونکې دا د بچو نه د پلار سره نو تاسو ته پته نشته چې په دې کې څوک دی شفقت د مور پلار زیات دی که تابعداري د اولاد زیاته ده او غوره خبره دا ده چې تعلق د دنیا آخرت دواړو سره دی دنیا کې فایدمن اولاد دی مور پلار د پاره او که مور پلار فایدمن دي د اولاد د پاره او آخرت کې فایدمن اولاد دی د مور پلار د پاره که مور پلار فایدمن دي د اولاد د پاره ځکه کله داسي چې د پلار مور پلار د وجه نه الله بچی ته بخنه وکي او کله داسي چې د بچی د وجه نه مور پلار ته بخنه وشي نو ځکه فرمایي چې تاسو ته پته نشته امام قرطبی رحم الله فرمایي چې والدین کله د اولاد په دعا سره اوچت مقام ته ورسی بچی د دعا کوي یا الله زما مور پلار ته اوچت مقام ورکي اوچته درجه ور نو د دې بچی د دعا د وجه نه الله مور پلار ته اوچته درجه ورکي او کله داسي چې د مور پلار د دعا د وجه نه الله بچی ته اوچت مقام او اوچت درجه ورکی نو داسې کیږي لکه امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې یو واقع ذکر کړي فرمایي چې عیسی علیه السلام یو ځل په یو لار روانو یو قبر یو کته چې هغې کې یو کس دی او ډېر لوی عذابونه الله ورکوي عذاب کې گیر دی څه موده وروسته په دې لار بیا ځي نو چې ځي ویې کتل دا سړی په خوشحالی او راحت کې پروت دی عیسی علیہ السلام سوچ وکړو الله قبر کې کم عمل وکړو چې بخنه دې ورته وکړه قبر خو زیاده عمل نه دی د په دې قبر کې کم عمل وکړو چې بخنه دې ورته وکړه او راحت او سکون کې دې که نو الله وحی راولېږله چې د ده یو ماشوم بچی د نه پاتې و دی چې وفات کېده مړ کېدو نه یو وړوکی بچی و هغه بچی را لوی شو او مورې دا بچی مدرسې ته ولېږه مدرسه کې ورته د مدرسې استاز دی بچی ته وی بچی اوایا بسم الله الرحمن الرحیم نو د بچی په وړه ژبه وړه خوله باندې شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم رب قسم خوري اے عیسی علیه کسا زما د په خپل ذات په خپل جلال قسمی د بچی د وړې ژبې او وړې خولې نه ماته حیا راله چې هغه په وړه ژبه وړه خوله باندې زما درې نومونه یو ذاتی نوم دو صفتی نومونه په وړه ژبه او وړه خوله اخلي او زه پلار ته په قبر کې عذاب ورکوم نو د هغه د وجې مې درته بخښنه وکړه نو کله د بچی د وجې مور پلار ته بخښنه او کله داسي چې د مور پلار د وجې بچی ته مقام ملو شي لکه د امام بخاری رحم الله متعلق راځي پیدا شو نو په دواړو سترګو باندې معذور او نابینا وسم نه لیدل نو مور به دعاګانې کولې او جړل به چې یا الله ما خو بچی دې دپاره غوښتی او چې علم زده کي نو چې د نظر نشته نو دی به علم څنګه زده کوي جړلې نو خوب کې ورته ابراهیم علیه السلام راغی چې بیبي جاړه ما بچی دی الله صحتمند که هغه ته الله نظر واپس ور نو داسې کیږي دعاګانې د مور پلار د بچی دپاره او د بچی د مور پلار دپاره الله قبلی نو ځکه فرمایي آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا تاسو ته څه پته ده نه پوهیږئ تاسو چې کم یو د دوی نه نږدې دی تاسو ته نفعا په فایده رسولو کې فریضة من الله دا فریضه ده د طرفه د الله نه یعنی فرض الله لکم الله فرض کړی دا په تاسو باندې فریضة په فرض کولو سره ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما پوی حکیما حکمتونو والا پوی دی الله تعالی په نافذولو د دې تقسیم د میراث او پوی دی په حکمتونو د دې باندې چې څومره حصے چاته مقرر کړي نو په دې کې الله خپل حکمتونه دي او الله په دې باندې پوی دی به ویمه که بس دی یوصیکم الله
پوخ حکم کړی الله تعالی تاسو ته پوخ حکم در کړی الله تعالی فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې للذکر د پاره د نارینا مثل حظ الانثیین په شان د حصې د دوو زنانو دی فإن کن نساء کچری وی زنانا فوق اثنتین زیات د دوونه فلهن نو دوی د پاره ثلثا ما ترک دو د درېمې دی هغې نه چې پریخي وإن کانت واحدة که یوه زنانۍ فلها النصف نو دې د پاره نیمه ده ولابویه د مور پلار د دې مړي د پاره لکل واحد د هر واحد د پاره منهما د دوی نه سدسو شپږمه ده مما د هغه مال نه ترکه چې پریښې وي ان کان له ولدن که چرې وي دې مړي د پاره اولاد فإن لم يكن له ولد که نه وي د پاره اولاد وورثه ابواه او وارثان مور پلاری فلأمه الثلث نو مور د پاره درېمه ده فإن کان له اخوة کچری وی د پاره رونه فلأمه السدس نو مور د پاره شپږمه ده من بعد وصیت رست ده ادا کولو د وصیت نه یوصي بیا او دین چې وصیت کړي په دې سره د او دین او رست ده ادا کولو د قرض نه آباؤکم و ابناؤکم مور پلار ستاسو بچی ستاسو لا تدرون نه پوهیږئ تاسو ایهم چې کم یو د دوی نه اقرب نږدې دی لکم ستاسو د پاره نفعا په فایده رسولو کې فریضة من الله دا فریضه ده د طرف د الله نه ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما حکیما پویو حکمتونو والا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې په گناهونو مدافع قلم راخ کې اخره خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه مو ساتي د خپل قهر او غضب نه مو ساتي شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مو ساتي کریم الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې هسپتالونو کې د ناستو کسانو کې الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کړي کریم الله څومره کسان ستا د کتاب درس ته ناستي یا ستا د کتاب درس اوري الله حاجتونه پوره کې مشکلات حل کې کریم الله جولې د خیر نه ډکې کې الله د آفات و بلیات و مصائبونه په امن و امان کې کریم الله مونږ ټولو باندې ورحمېږي الله دې ټولو باندې د علم عمل اخلاص او د رزق دروازې را پرانستلې کې کریم الله د دې ټولو کورونه کمرې د کور صحنونه د حلال رزق نه ډکې کې کریم الله سو قرضدار غیب و خزانو نه قرضونه ادا کې څوک د دین په نسبت جیلونو کې بے گناه جیلونو کې رهایی د پاره ورته سازباب مهیا کې د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې د چا اولاد نه کملا صالح قرآن خان دیندار اولاد ورکې د چا اولاد وی سره زمونږ د اولاد نه کملا صالح قرآن خان دیندار لوي کې د چا کاروبار نه الله د حلال کاروبارونه نصیب کې د چا وی برکت ورته پکې واچولې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین